قضا او خاون کسر اوران شو مینس کې اختلاف پیدا شو کورې جوړ رانه نو سبا کوي شریعت څه شي کوي خلق څه شي کوي شریعت دا وایي چې حاکم پکې وټا کوي خلق څه شي کوي بس منډه کې جادوګر لرا تعویذګر لرا یاره چې په مونږ کوډي شوی دي ستاویز وکا تعویذ خودنه پکې وان خفتما غیر یدای چرته تاسو شقاق بینهما د مخالفت پمن د خضو د خاون کې فبعثوا فصدروي حکما یو حاکم من اهل د اهل السلینا وحکما بل حاکم من اهل هذا طرف الخزنا د دو د هغه د اړخ نه یو حاکم جوړ کړي د خزه ته طرف نه حاکم بلار شي بیبي ته وایي ته د خاون سره وخول نه تیرې سم مسله را هغه به حاکم ترا یو وایي دا عذر نه دی ماته دا مشکلات لرم د خاون طرف حاکم ما خاون ته وایي ولدا کور موران دی هغه مشکلات وایي دواړه حاکمان به کینی خبره به جوړه کی ای یریدا ک اراده چرته وي د دواړو حاکمان فسادین نه یا ای یریدا ک اراده د زوجانو اصلاحا د اصلاح پمن خپل کی یا ک اراده د حاکمانو د اصلاح بین المرأه والرجل نیوفق الله موافقت به پیدا کی خدای تعالی بینهما پمن د حکمانو کی یا پمن د زوجانو کی ان الله کان علیما فواقع په موافقت د حکمانو په مخالفت د دواړو او خبير دی په فعل د مرء او د رجل سره په ظاهر او باطن پوی دی چې اصلي مسله کوم ځای نه جوړه ده